السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د کمپیوټر کورس مینوالو ټولو ته ښه راغلاست وایو زموږ یوټیوب چینل ته ستړي مه شئ په دې ویډیو کې چې ټول ښه او جوړ یاست او د صحت په جامو کې نغښتي یاست موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې نهمې ویډیو سره حاضر شوي یو او نننۍ ویډیو زموږ بیا هم لینوټ لپاره ځانګړې شوې ده لکه څرنګه چې تېره ویډیو د عملي زده کړې لپاره وه او له همدې څخه کومه وړاندې بله ویډیو چې وه هغه هم د نوټ په باره کې وه پاکه موږ تاسو ته سافټویر او هارډویر در پېژندلی یو مثلا ښه په کمپلیټ ډول سافټویر تعریف مو هم ښودلی او هارډویر هم او نننۍ ورځ چې کومه ویډیو ده همدا که موږ تاسو د هارډویر برخې در پېژنو مثال هارډویر په څو برخو ویشل شوی دی او کومې دي او هره برخه یې له څه لپاره او کوم هدف لپاره استعمالیږي په نننۍ ویډیو کې به تاسو د هارډویر برخې ښه په تفصیل کمپلیټ ډول زده کړئ تاسو فقط ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه یې وګورئ نو راځو اوس د ویډیو لور ته نو نمبر 1 زموږ سره کومه برخه ده انپوټ ډیوایس انپوټ ډیوایس څه ته ویل کیږي انپوټ ډیوایس د هغه آلې او فلزجاتو څخه عبارت ده چې له همدې په واسطه موږ کمپیوټر ته ډیټا داخلولی شو نمبر 2 آوټپوټ ډیوایس آوټپوټ ډیوایس څه ته ویل کیږي د هغه آلې او فلزجاتو څخه عبارت ده چې له همدې په واسطه موږ له کمپیوټر څخه معلومات بیرون ته ایستلی شو نمبر 3 سټوریج ډیوایس سټوریج ډیوایس څه ته ویل کیږي د هغه آلې او فلزجاتو څخه عبارت دي چې له همدې په واسطه موږ په کمپیوټر کې ډیټا ذخیره کولی شو سټور کولی شو مثال ایښودلی شو ساتلی شو نمبر 4 پروسیسینګ ډیوایس پروسیسینګ ډیوایس څه ته ویل کیږي هم له هغه آلې او فلزجاتو څخه عبارت دي چې له همدې په واسطه موږ په ډیټا باندې عملیات ترسره کولی شو کار په کولی شو مثال پروسس کولی شو ډیټا نمبر 5 کنیکټینګ اور کمیونیکیشن ډیوایس کنیکټینګ او یا کمیونیکیشن ډیوایس دې ته اکثره خلک کنیکټینګ ډیوایس او بعضې ورته کمیونیکیشن ډیوایس هم ویل کیږي دا له هغه آلې او فلزجاتو څخه عبارت دي چې له همدې په واسطه موږ له یو بل سره کمپیوټر او ډیوایسونه نښلولی شو تړلی شو نو اوس به له ډېرو ملګرو سره همدا سوال هم پیدا شوی چې مثال بعضې خلکو د هارډویر برخه په 2 ډوله ښیي او بعضې په 4 ځینې خلک وایي چې فقط په 2 برخو ویشل شوی دی انپوټ ډیوایس او آوټپوټ ډیوایس او بعضې په 4 برخو هم ښیي چې مثال سټوریج ډیوایس او پروسیسینګ ډیوایس هم خو بعضې د 5مه برخه به ښي کیدای شي ونه هم پېژني تاسو ته هم بعضو ملګري که مثال څوک په همدې نوټ سره بلدتیا لري کیدای شي کنیکټینګ ډیوایس یا کمیونیکیشن ډیوایس مو نه وي پېژندلی نو دا هم د هارډویر په برخو کې راځي نو په همدې اړه به موږ انشاءالله په راتلونکي کې بشپړ کمپلیټ ویډیو جوړوو او تاسو ته به هره برخه مثال ښه په تفصیل سره در پېژنو چې مثال انپوټ ډیوایس څه ډول مثال لکه موږ څرنګه چې وویل چې انپوټ ډیوایس په واسطه هغه آلې او فلزجات چې له همدې په واسطه کمپیوټر ته ډیټا داخلولی شي لکه مثال څه ډول په کومه طریقه څه ډول داخلیږي له کومې لیارې په دې اړه به بشپړ تفصیل په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو ته درکوو انشاءالله په هره برخه به موږ یوه ویډیو جوړوو تاسو ته پوره کمپلیټ بشپړ معلومات چې انشاءالله تاسو بیا ښه په تفصیل سره په پوه شئ همداسې په ساده ډول موږ یو ویډیو جوړوو په هره برخه نه نو که په تاسو کې مثال څوک نوي یاست د کمپیوټر کورس ته نوي داخل شوي یاست نو تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل کې پلی لیست ته راشئ چینل هم سبسکرایب کړئ او په پلی لیست کې د کمپیوټر صفري زده کړې په نوم فولډر ولټوئ په هغې کې تاسو ټولې ویډیوګانې کتلی شئ د کمپیوټر صفر څخه سټارټ مثال په عملي برخه کې کمپیوټر په کومه بټن چلنیږي ډېر په ساده ډول موږ سټارټ اخیستی بیا د نوټ برخه کې د کمپیوټر تعریفونو څخه نو انشاءالله ټولې ویډیوګانې تاسو کولی شئ کتلی شئ وبخئ بشپړ معلومات ترلاسه کولی شئ د کمپیوټر برخه کې نو انشاءالله په آینده کې به موږ د انپوټ ډیوایس آوټپوټ ډیوایس سټوریج ډیوایس پروسیسینګ کنیکټینګ ډیوایس په اړه کمپلیټ بشپړ معلومات درکوو په هره برخه به موږ تاسو ته ویډیو اپلوډوو اوس همدومره بس چې فقط تاسو د هارډویر برخه وپېژندئ نو که بیا څوک مشکل لري تاسو موږ ته په همدې ویډیو نه کمنټ کولی شئ انشاءالله موږ تاسو ته په خپل وخت سره ځواب درکولی شو د خدای په امان ښه وخت ټولو دوستانو او ملګرو ته